سلامونه او نیکی هیله قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې تاسو ټول برک روغ او خوشاله اوسئ. نن په یوه داسې موضوع خبرې کوو چې د هر ادارې د بریا، شفافیت او اعتبار بنسټ جوړوي. هغه موضوع په اداره کې عدالت، قانون او د کارمندانو ترمنځ مساوات ده. نو تر پایه له موږ سره اوسئ او ویډیو تر پایه پورې وګورئ. ښاغلی احمد، کولی شې راته ووایې چې عدالت په اداره کې څه اهمیت لري؟ عدالت د هر ادارې د اعتماد، ثبات او پرمختګ اساس دی. کله چې کارمندان احساس وکړي چې له ټولو سره یو شان چلند کیږي، د هغوی کاري انګیزه لوړیږي، د ادارې سره وفاداري زیاتیږي او د شخړو کچه راکمیږي. برعکس بې عدالتي د نارضایتۍ، کمزوري فعالیت او حتی د فساد سبب ګرځي. ډېر ښه، ډېره مننه. کولی شې راته دا واضحه کړې چې په اداره کې قانون څنګه په سمه توګه پلی کېدی شي؟ هو ولې نه، د قانون د پلي کولو لپاره باید ټول قوانین او مقررات روښانه وي. کارمندان د خپلو حقوقو او مسؤلیتونو څخه خبر وي. د قانون تطبیق پر ټولو یو شان وشي. همدارنګه استثنایي او شخصي چلند ته ځای ورنه کړل شي. د سرغړونو په وړاندې قانوني او عادلانه اقدامات ترسره شي. قانون هغه وخت اغیزمن وي چې پر مدیر او کارمند دواړو په مساوي ډول تطبیق شي. ډېره مننه ښاغلی احمد. کولی شې راته واضحه کړې چې د عدالت د پلي کولو لپاره کوم تخنیکونه ډېر ګټور دي؟ هو ولې نه، د عدالت د پلي کېدا دپاره باید څو مهم تخنیکونه له تاسو سره زه شریک کړم. د مثال په ډول د فعالیت ارزونې روم سیستم جوړول، همدارنګه د دندو، امتیازاتو او مکافاتو لپاره واضح معیارونه ټاکل، د شکایتونو د اورېدو خپلواک میکانیزم رامنځته کول، د پریکړو مستندسازي او ثبت، د استخدام، ترفیع او تنبیه په چارو کې د شفافو اصولو مراعات کول، د مدیرانو لپاره د عدالت او رهبرۍ روزنیزو پروګرامونه جوړول. ډېره مننه. اوس که دا راته ووایې څنګه د کارمندانو ترمنځ مساوات وساتو؟ هو ولې نه، مساوات دا معنا نه لري چې ټول ته یو شان امتیازات ورکړل شي، بلکې معنا یې دا ده چې هر څوک د خپلو وړتیاو او لاسته راوړنو پر بنسټ عادلانه حق ترلاسه کړي. د مساوات د ساتلو لپاره له تبعیض څخه ډډه وشي. همدارنګه د کار ویش عادلانه وي، د پرمختګ فرصتونه ټولو ته برابر وي، د کارمندانو نظریاتو ته یو شان ارزښت ورکړل شي، شخصي اړیکې د ادارې پریکړو پر ځای اغیز ونه لري. ډېره مننه. د یو مدیر رول په دې برخه کې څومره مهم دی؟ ډېره ښه پوښتنه دې وکړله. مدیر د ادارې د عدالت هنداره ده. که مدیر قانون ته ژمن وي، بېطرفه پریکړې وکړي او د ټولو کارمندانو حقونه مراعات کړي، نو د ادارې فرهنګ به هم عادلانه وي. خو که مدیر شخصي اړیکې او سلیقې پر قانون مقدمې کړي، نو بې عدالتي به حتمي وي. ډېره مننه. اوس که دا راته ووایې چې څنګه پوه شو چې په یوه اداره کې بې عدالتي روانه ده؟ هدف مې دا ده چې د بې عدالتۍ نښې کومې دي؟ که په اداره کې دا حالتونه موجود وي، نو د بې عدالتۍ خطر شته. د مثال په ډول د ځینو کسانو ځانګړی امتیاز، د ترفیع او ګمارنې غیر شفاف بهیر، د کار د بار غیر عادلانه ویش، د شکایتونو نه اوریدل، د قانون انتخابي تطبیق. ډېره مننه. اوس که دا راته ووایې یوه بریالۍ او عادلانه اداره کومې ځانګړتیاوې لري؟ هو ولې نه، بریالۍ اداره هغه ده چې قانون پکې پر ټولو یو شان تطبیق شي، شفافیت موجود وي، حساب ورکونه موجوده وي، د کارمندانو حقونه خوندي وي، د وړتیا پر بنسټ پریکړې وشي، عدالت د شعار پر ځای عملی اصل وي. ګرانو لیدونکو، عدالت او مساوات یوازې اداري اصول نه دي، بلکې د هرې بریالۍ ادارې د دوام او پرمختګ راز دی. هر مدیر او کارمن باید هڅه وکړي چې قانون ته درناوی وکړي، بېطرفه چلند خپل کړي او د ټولو لپاره عادلانه کاري چاپیریال رامنځته کړي. که تاسو هم غواړئ چې په خپله اداره کې اعتماد، همکاري او بریا زیاته کړئ، نو عدالت او قانون ته لومړیتوب ورکړئ.